السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو ټول افغانستان ښایسته دی، خو له جملې د خوست ښکلاګانې له موږ سره ننداره کوي. موږ ځو د یوه نیک کار لپاره. تر هغې تاسې د ښایسته ښایسته منظرې ګورئ. کله چې موږ ورسېږو انشاءالله موږ به وګورئ چې موږ چېرته ځو. ژوندون ښې ورځې شپې مې اوې ځانې دې ژوندی دې اوې ځانې دې ژوندی دې. قدرمن لیدونکو تاسې به د خوست ښایسته منظرې لیدلې وي. موږ چېرته راغلي یو؟ تڼۍ ولسوالۍ کې چنکۍ سیمې ته راغلي. دلته دغه ماما به تاسې ګورئ چې موږ فیروزې خور ته راغلي یو. فیروزه خو نام یې خدای روژه ده، تسبیح هم وایي. فیروزې تسبیح وایي؟ تسبیح وایي؟ چی پې وایي؟ نومونه پې وایي. واو. ښه قدرمن لیدونکو دا مواد مو دلته وسپارله. فیروزه خور هم نام یې خدای روژه ده، تسبیح په لاس باندې دي، خپل عبادت کوي، الله دې قبوله منظور کړي. او زو یوې بلې کورنۍ ته هم ځو، هلته به هم یوې کونډې مور ته مواد سپارو. تاسې موږ سره دغه ویډیو ګورئ تر اخره پورې. د روژې مبارکه میاشت راځئ، بیا هم د خپلو بېوزلو سره مرسته او کومکونه وکړو. ځو بلې کورنۍ ته. قدرمن لیدونکو راغلو بلې کورنۍ ته. دلته زموږ یوه کونډه مور اوسېږي، هغې ته مو هم دغه خوراکي مواد راوړله. دا چې د روژې مبارکه میاشت ده، الحمدلله الحمدلله ډېرو کورنیو ته زموږ مرستې رسیږي. دا ستاسو برکت دی، ستاسو په برکت یې موږ رسوو چې تاسې همکاري وکړئ. هغه چا چې کومک کړی او مرسته کړې وي، کور یې ودان، الله دې اجرونه ورکړي. او امان ورنه به ځانګړې مننه وکړم چې دسه خپل کفیل دا کومکونه مرستې کوي، الله دې دته اجرونه ورکړي. او نور ورونو چې موږ سره کومکونه مرستې کړي دي، نورو ځایونو کې موږ رسولي دي، الله دې هغوی ته هم اجرونه ورکړي. نو تاسې به دا ښایسته منظرې هم لیدلې وي او دا دوه کورنۍ به هم لیدلې وي. او موږ تاسې نه اجازه اخلو پر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. دلته باد هم ډېر تیز باد دی، موږ ورته سنډک منډک وایو، تاسې مې حتما پېژنئ. په همداسې دلته رخصت اخلم. خدای په امان. ژوند